تاسې ډي وي لاټري دپاره څه رقم ثبت نام وکړئ. لومړی باید دا تاسو ته ووایم چې کوم شیان پکار دي د ثبت نام لپاره. ټولو نه اول چې دی ستاسو پاسپورټ یا تذکره پکار ده او یو قطع عکس پکار ده چې بیکګراونډ یې چې وي سپین وي. ایمیل ادرس پکار ده او ستاسو پرسنل انفارمیشن یا شخصي معلومات ستاسو لکه ادرس او ایجوکیشنل بیکګراونډ دغه شیان پکار دي. اوس راځو دې ته چې ثبت نام باید څه رقم باید ثبت نام وشي. چې کله تاسې لینک خلاصوئ نو لومړی دغه صفحه راځي، نو دغه لینک تاسو ته همدغه ویډیو زه په یوټیوب کې اپلوډ کوم، نو د ډسکرپشن څخه تاسې اخیستلی شئ. نو چې کله دغه صفحې ته تاسې راغلی سیده به تاسې راشئ. لومړی راځو دې ته چې فوټو اگزامپل چې عکس باید څه رقم وي، ځکه چې دا ډېر مهمه مسله ده د عکس. نو تاسې دې باندې کلیک وکړئ فوټو اگزامپل باندې چې عکس باید څه ډول وي. دلته تاسې عکسونه ګورئ، دا اگزامپل دي، دا هغه عکسونه دي چې دغه د قبول وړ دي، اکسپټیبل ویزا فوټوز. تاسې ګورئ دا ډول باید عکس وي چې نه تاسې باید ګلاسز ونه لرئ، چشمې باید تاسې نه ایښې، سر هم باید خالی وي، شاته بیکګراونډ څنګه وي او سپین بیکګراونډ باید وي شاته. دا ګوره دا ټیک مارک کړې ده، دا ګوره لومړی باندې کلیک کوو، ګوره دا ډول عکس باید وي، دا ګوره چلیپا ده. ورپسې راځو سایز ته. ګورئ سایز یې دلته ورکړې ده 2 په 2 کې، دلته 1.50 په 1.50 ملي متر کې داسې باید دا ډول عکس باید وي. نو اوس راځو ثبت نام ته چې ثبت نام باید څه ډول وشي. اوس راغلو بیرته همغه عمومي صفحې ته. نو لومړی خو انسټرکشن و چې په دې کې بعضې معلومات دي، دویم د فوټو اگزامپل و چې عکسونه باید څه ډول وي. اوس راځو بیګین انټري. بیګین انټري باندې به تاسې کلیک وکړئ. نو چې بیګین انټري باندې کلیک وکړو، ګوره لومړی راځي دغه کوډ باید تاسې ورکړئ اول سر کې چې دوی پوه شي چې دا انسان دا روباټ نه ده. نو وای 8 او دا به سبمیټ کوي. ګورئ دا اوس ایکسپټ شو. بیا هغې نه وروسته تاسې به راشئ دلته لاست نیم کې به تاسې خپل تخلص ولیکئ. دې کې لیکلي فیملی نیم، یعنی لاست نیم تخلص به تاسې ولیکئ. فرست نیم کې به خپل نوم تاسې ولیکئ. نو هغې نه وروسته میډل نیم. میډل نیم که تاسې لرئ که دا به داسې دا نوټ لیکئ که څوک نه لري. نو دلته میل فیمیل ده، نو که څوک فیمیل وي لاندې اپشن به انتخاب کی، فیمیل که څوک میل وي هغه پاسنی اپشن به انتخاب کی. بیا به راشئ لاندې دلته منت، برث ډیټ د تاسو تاریخ پیدایښت. نو منت کې به تاسې منت ولیکئ، لاندې ډے کې به ډے تاسې انتخاب کړئ، یعنی کم میاشت کې په کومه ورځ او په کم کال کې تاسې پیدا شوي یاست. نو دا به ولیکئ. بیا هغې نه وروسته را به شئ لاندې. نو برث سیټي unknown birth city where you were born، یعنی په کم ښار کې تاسې پیدا شوي یاستئ، نو هغه به تاسې ولیکئ. ورپسې لاندې به راشئ country where you were born، په کم مملکت کې تاسې پیدا شوي یاستئ هغه مملکت به تاسې انتخاب کړئ. فرض مثال مملکت افغانستان ته افغانستان انتخاب کړئ. country of eligibility for the DV program، ګوره لاندې لیکلي your country of eligibility will normally be the same as your country of birth، چې کوم مملکت کې تاسې پیدا شوي یاستئ نو هماغه مملکت به دلته تاسې انتخاب کړئ لاندې. نو راشئ لاندې انټرنټ فوټوګراف. نو دلته به فوټوګراف په برخه کې به تاسې خپل عکس به تاسې څنګه کوئ، عکس به اپلوډ کوئ. چې مخکې ما یادونه هم وکړل چې عکس باید څه رقم وي، منظم عکس باید وي. هغه سایز یې هم هلته تاسو ته ما وښوده چې په کم سایز کې وي. نو دلته چوز فوټو، دلته به عکس تاسې خپل انتخاب کوئ. بیا به راشئ لاندې، په دې کې به اډرس تاسې ولیکئ، اډرس لاین 1. ډیزي کې اډرس ولیکئ، سیټي، ټاون، ډسټرکټ، پوسټل کوډ، زپ کوډ، دا به ټول تاسې باید ورکئ. نو چې هر چې کوم ښار کې تاسې یاستئ د هغې زپ کوډ، پوسټل کوډ تاسې کولی شئ په انټرنیټ کې سرچ کړئ. ښه دا راځي، هېڅ مشکل نشته. نو کنټري به انتخاب کړئ په دې کې. بیا لاندې راشئ کنټري ویر یو لایف ټوډے، په کوم مملکت کې اوس تاسې یاستئ. چې په کوم مملکت کې یاستئ نو تاسې کولی شئ هغه مملکت تاسې انتخاب کړئ. دا ګورئ کنټري ویر یو لایف او کنټري آف برث، یعنی تاسې پیدا شوي افغانستان کې یاستئ خو اوس مهال تاسې په افغانستان کې نه اوسېږئ، په بل کوم مملکت کې یاستئ. نو په دې کې به همغه مملکت انتخاب کړئ چې په کوم مملکت کې یاستئ، او پاس چې کوم مملکت کې تاسې پیدا شوي یاستئ هغه مملکت به انتخاب کړئ.
نو په دې ځای کې به ستاسې خپل فون نمبر به تاسې ورکوي، ټلیفون نمبر ورکوي. نو لاندې ایمیل اډرس کې به خپل ایمیل اډرس تاسې ورکوي. نو په دې کې به خپل ایمیل اډرس ورکوي تاسې، دا زما ایمیل اډرس ده. نو ټلیفون نمبر کې به خپل ټلیفون نمبر تاسې ورکوي. ګوره ټلیفون نمبر زما په خپله راغی دلته. نو هغې نه وروسته راشئ لاندې what is the highest level of education you have achieved as of today. نو په دې کې پرایمري سکول اونلی، های سکول ډیګري، های سکول ډیګري. نو په دې کې چې مکتب نه یوازې فارغ یاستئ، های سکول به ولیکئ، یونیورسټي که څوک پوهنتون نه فارغ وي نو دغه آپشن به انتخاب کړي. نو لاندې به راشئ what is your current marital status، سنګل یاستئ که میرډ. نو که چېرته سنګل یاستئ تاسې انمیرډ انتخاب کړئ، که څوک میرډ وي لاندنی آپشن به انتخاب کړئ. ګورئ په دې کې دو آپشنه دي، که هر چا چې واده کړی وي میرډ وي، په دې کې ګورئ دو آپشنه دي. که چېرته تاسې واده کړی وي داخل د افغانستان کې او ته په خپله هم افغانستان کې وي او ستاسو کور والا هم په افغانستان کې وي او افغانستان کې واده کړی وي، نو اوله آپشن به انتخاب کړئ. او که چېرته تاسې واده کړی وي او ښځه هم په امریکا کې وي د هغې ریزیډنټ وي، نو تاسې کولی شئ دغه دومنی آپشن تاسې انتخاب کړئ. لاندې راشي نمبر آف چلډرن. نو که څوک میرډ وي په دې کې نمبر آف چلډرن تاسې به خپل د اولادونه چې تاسې څومره لرئ د هغې ولیکئ. فرض مثال 2 یا 4 یا 15 چې څومره لرئ هغه به تاسې انتخاب کړئ. بیا هغې نه وروسته تاسې کنټینیو باندې کلیک وکړئ. نو چې کله کنټینیو باندې کلیک کوئ، که چېرته تاسې انمیرډ یاستئ یعنې واده هم نه وي کړی، تاسې سنګل یاستئ، نو همدې ځای کې ستاسو پروسه څنګه کېږي، کمپلیټ کېږي، ستاسو ډاکومنټ سبمیټ کېږي. او که چېرته تاسې میرډ یاستئ چې دغه کنټینیوز باندې کلیک وکړئ، کنټینیو باندې کلیک وکړئ، هغې نه وروسته تاسو ته یوه بله صفحه راځي. نو هغه صفحه به هم تاسې ډکوئ. د هغې دپاره ده چا چې واده کړي وي، نو هغې نه وروسته بیا څنګه کوئ، سبمیټ به کوئ. نو ډېره ساده طریقه ده، په دې کې پام کوئ چې چاته مه پیسې ورکوئ نه بل څه، ساده طریقه ده. دا مکمل طریقه ما تاسو ته وښودل ډېر په اسانه طریقه باندې. والبته دغه اپلای چې کوم دی دا د موبایل نه مه کوئ، دا د کمپیوټر نه تاسې وکړئ. نو دې یو خبرې ته هم ډېر زیات پام وي.